قصاص د عمدي قتل اصلي سزا ده چې د بل چا په پل ایښودلو ته وایي. قصاص ته ځکه قصاص وایي چې د مقتول وارث د مجرم په پل ږدي او هغه څه ورسره کوي چې مجرم کړي وي. قصاص هغه الهي حکم دی چې په قرآن، حدیث، اجماع او قیاس کې ثابت دی. الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایلی: ای د عقل خاوندانو، تاسو ته په قصاص کې ژوند دی. دغه راز محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی: که د یو چا یو څوک ووژل شو نو دوه اختیار لري، یا به دیت اخلي او یا به قصاص غواړي. همدارنګه د قصاص په لازموالي د ټول اسلامي امت اجماع ده او سلیم عقل د قصاص مخالفت نه کوي، ځکه چې قصاص د عدالت غوښتنه ده. مجرم سره باید هغه څه وشي چې ترسره کړي دي. د یو مجرم په قصاصولو د بې شمېره وګړو د ژوند ټولنیز حفاظت دی. نو له پورتنیو دلایلو ثابتېږي په هغه قاتل چې په قصدي ډول یې معصوم انسان وژلی دی قصاص جاري کیږي، تر څو چې د مقتول لخوا ورته بخښنه شوې نه وي. اسلامي امارت د قصاص د ارزښت ته په کتو سره له 22 کلونو وروسته په لومړي ځل فراه ولایت کې د تاجمیر په نوم پر یو قاتل چې د مصطفی په نوم یو کس یې په شهادت رسولی و او درې ګونو محکمو یې د قصاص پریکړه کړې وه، د قصاص حکم پلی کړ. د هغې مور خوښي چې د زوی په قاتل یې د قصاص الهی حکم تطبیق شو. خوشحال نیم و خیلی خوشحال ما که زنده از بوی امی مولوی صاحبا و امارت ما خیلی خوشحاله که امی عدالت برپا کردن مردم خواسته. هیوادوالو د اسلامي امارت له لوري د قصاص حکم پلي کولو تود هرکلی کړی او په اړه یې داسې وایي: دا یو ډېر ښه کار شوی دی. اسلامي قانون چې په ټولو تطبیق شي ښه کار دی. والا ښه کار اوس خو دا شرعي کار دی چې نور به پند ونیسي، نور خلک هم پند ونیسي که نه، چې نور به همدا کار ونه کړي. نو دا حکم د اسلامي حکم د اماراتو اسلامي حکم مونږ ملاتړ کوو، ځکه چې اسلامي ده. مونږ تاسو اسلام یاستو، الحمدلله د دې اسلامي حکم باید جاري سي. قصاص باید وشي ځکه چې نورو خلکو ته عبرت وګرځي. قرآن کې ذکر شوي دي چې څوک چې قصاص کوي دا یو سرطاني بوټی ده، نو دا باید د منځه ویوړل شي. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د قصاص شوي کس کورنۍ سره د همدردۍ په موخه 100,000 افغانۍ مرسته کړې.